تو نقطه ذمہواری را ترا کړی دا یقینو کا ول اچھا ته پته ولګی دا چې د غشت دی یو قسم کې ماته څو د دا کلی جبه وشتي او دی به دل برداشت نه کړي دا ورته عمل نه وګوري دې لپاره مشران څنګه بلل شبيتوان لا خبر او ما دې غني بیان کړي دې مولانا صاحب الله دې دعاګانې کړي چې الله دې کار کرامت مت څرګندې دې کار کرامت چې هغه د خلکو مت څرګندې دې بیا د اخر کا کار کرامت د پاره کوي تاسو دې لپاره د مشران دعاګانې وکړي بیا دا یو کار دی دا یو ذمہواری ده موږ له الله پاک یو ذمہواری را کړی دا یو کار یې را کړی دی دون لوی محنت دی الله دې زموږ ذهن کلاو او دا سوال کوو چې الله پاک څنګه درجه کې چې الله پاک هم چلای بریګار کې څون جن ورغی ګوره با نو الله پاک دې کار گزار کړي مولانا ابراهیم صاحب خبره کوله اجتماع کې ولې کله چې دې په امر راځي چې الله ونه لګولا کنه ولې یو کلی د تیروزي په امر او د تیروزه په ټیم ونه لګولا دا شان د کلی ګشت او د ګشت راوونه رسېدو ور کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کیسے بندے اٹھا کے بات کرتے ہیں اللہ کا اس ضرورت نہیں ہے لوگ اللہ کا بھی محنت سے تجید خلق ذهن کلاو کو صحابو ذهن په دې باندې کلاو کو هغه ته دا نفس کارا کړه لکه څنګه بل څه ویل یو سړی راغی یو صحابي راغی څونه موده یا دغه څونه موده پس دې پور راغی ویش کله بل یو بل یاته چې دونه کلونه بعد دې راغی او چې کله په مانځو ودرېدو او نه دې وکړو نو سحر کې مولا ځانو کو ته سلام وکړو سلام وکړو جمعه روان شو نو دې خدای شاته غریوان نه ونیو چې کالر نه چې په تاسو ما تاسو نو یو کو دونه مدفت راغلی پتا باندې نو مایي سم خپل چې له هغه څه ویل چې خدای قسم زما په خیال کې ته نه راځي نو انت راغی د الله سره مناجات دا چې د الله سره تعلق دا چې کله به الله ته ودرېږي ولا کو تعریفو ته یو وخت او چې یو مزه او ته او بل هغه ویش کله بعد کوم سره راغی هغه خبره فاروق رضی الله عنه واقعي به ویل فاروق رضی الله عنه واقعي به هو بیان کړه هم د شبي دوار کو چې کله دې ویش کله بعد راغی او مسجد نبوي ته راغی مونږ یو کو او بیا د طالبان ناسو یو علم متدرس کو ولې د ذکر الله چې کله دا څه وبته خو زمام او اوس مې چې ویش کاله تیر دي وې کله دینو مسجد نه وته او تر واګې ته ودرېدو دا بابا وې چې دا زما کور دی او دا مولانا وې چې دا زما کور دی وې دې کې دې خبرې ته دې کړلې دا هغه راځي طالبان راوته چې مولانا سره کې زمونږ مولانا سره څه جګړه ده وجراله بزين فقط خبرو کې یو زما کور دی بل زما کور دی والمور ولدان نه ورکو چې ځا د نوم تاسو کړ دې کړي نوم څه دی و چې کله د نوم تاسو کو چې تاسو نوم دی هغه وې چې پارو والمور ورته چې بچا تاسو افلار دی الله باندې ځان محنت نه ضایع کړي او هغه کور کې نو دا الله لار کې هغه بچي الله ضایع کړو او مسجد نبوي کې امام مسجد نبوي کې امام او ایمانو ته درس ورکاو طالبانو ته درس ورکاو چې مولانا مسجد نبوي کې درس ورکاو به څه کیږي مجاهد رحمت الله علیه څه مو درته شاګردانو کې دي قرباني ده په دې به یې موږ تاسو الله تعالی